رسولالله صلی الله علیه وسلم باندې لبید ابن عاصم او د هغې دوه لوڼه وې د رسولالله صلی الله علیه وسلم یختې په څه طریقه باندې حاصل کړي او جادو یې کړی په رسولالله صلی الله علیه وسلم باندې او دغه جادو یې بیا بیرزي اروان یا بیرزي روان دا دواړه الفاظ راغلي دي پای کې یخې یو کوی او پای کې یخې دغه یې نوم رسولالله صلی الله علیه وسلم باندې جادو اثر کړی دنیوي یو کار به کړی وي دا کار باندې کړی یو کار به نه وکړی وي دا کار ما کړی دی بیبیانو سره به جما نه وکړی ما جما کړې ده جما به کړی وي ما جما نه ده کړې دنیوي کارونو کې په رسول الله باندې اثر شوی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل پروت و بس یو دوه ملک د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا یې راغله یو یې سر ته کېناست بل یې خپو ته کېناست یو بل یې تپوسونه وکړل بل یې سړي باندې څه چل شوی دی بل ورته ویې دا مطلوب دی په دې باندې سحر کړی شوی چا پې کړی دی لبید ابن عاصم پې کړی چېرته دی یا پلانکي کوی کې بیرزي روان یا بیرزي روان کې په دې کوی کې پروت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملک د بل نه تپوس وکړو علاج یې څه دی زه یو ته علاج دی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سورتونه دي دا یې علاج دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د ویستلو دپاره صحابه کرام ولېږل علي رضی الله عنه زبیر ابن عوام رضی الله عنه عمار ابن یاسر رضی الله عنه دا صحابه ولېږل ولاړ شئ پلانکي کوی کې چې کوم دی هلته سحر پروت دی او دا نر کجوري په کڅوړه کې ایښودلی شوی دی او په ګمس کې تار یخته چې کوم دی هغې له غوټې ورکړی شوي دي او دا هلته په دې کوی کې یو کاڼی دی پای کې ایښودلی شوی دی لاندې دغه صحابه کرام چې کله لاړل ویې کتل هغه کاڼی چوت کړو بس د هغې نه دغه سحر را چوت کړو چې اوبو ته یې وکتل هغه اوبه چې کوم وې د نکریزو د اوبو په شان زړې شوي وې په هغه اوبو باندې د سحر اثر کړی او دغه شان کمې ونې چې هلته ولاړې په هغې باندې هم اثر کړی و د کویو خواوشا د هغې دا څانګې چې متغیر شوي وې د شیطانانو سرونه ترې جوړ شوي بدرنګه شوي وې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سحر او جادو چې کوم دی دا غوټې پرانېستلې 11 غوټې وې 11 آیتونه په دې صورتونو دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راځي پس د دې صورتونو د دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تړلی شوی په پړو باندې او د هغې نه رازاد شوی وي داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فراخه او حشاش بشاش ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان